درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام. هیله لرم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ او د 12م ټولګي د یو نوي درس لپاره به مو پوره تیاری نیولی وي. په تیر درس کې مونږ او تاسې د لیمیټ 0 پر 0 او لایتناهي پر لایتناهي دوه مبهم حالتونه ولوستل او زده مو کړل. کومې تابعګانې چې لیمیټ دا ډول حالتونه ولري څه ډول یې حل کړو. پوهیږو چې مبهم شکلونه اوه ډوله دي. په دې درس کې به دوه مبهم شکلونه ولولو. ګلالیو زده کوونکو، آیا تر اوسه مو فکر کړی چې که چیرې له بې نهایت څخه بې نهایت منفي کړو پایله به یې څه وي؟ په لومړي سر کې کیدای شي فکر وکړئ چې دا د ریاضي یوه ساده عملیه ده او کیدای شي ووایئ چې د دوو مساوي عددونو د تفریق حاصل له 0 سره مساوي کیږي. خو بې نهایت یو عدد نه دی بلکې یو مفهوم دی چې د بې نهایت لوی عدد د ښودلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. دا په دې معنی چې هیڅ عدد له بې نهایت څخه لوی نه دی، نو د بې نهایت منفي بې نهایت حاصل له 0 یا یو مشخص عدد سره نه مساوي کیږي. په همدې ډول موږ او تاسې پوهیږو 0 چې په هر عدد کې ضرب شي له 0 سره مساوي کیږي. خو که 0 په بې نهایت کې ضرب کړو له 2 سره مساوي کیږي. د دې درس په لوستلو سره به زده کړئ چې که چیرې د یوې تابع د لیمیټ بڼه بې نهایت منفي بې نهایت او یا هم 0 ضرب بې نهایت وي څنګه رفع کیږي. نو راځئ چې خپل درس د زده کړې د موخو په لیدو سره پیل کړو. د زده کړې موخې زده کوونکي به د درس تر پای وکولی شي چې د بې نهایت منفي بې نهایت مبهم شکل لیمیټ زده کړي، د 0 ضرب بې نهایت مبهم شکل لیمیټ پیدا کړي. د زده کړې موخې معلومې شوې. تاسې هم قلم او کتابچه در سره راواخلئ. د درس مهم ټکي حتما در سره نوٹ کړئ. نو راځئ اول دا درته زده کړم چې آیا بې نهایت یو عدد دی او که نه. بې نهایت یو ناتعریف شوی مفهوم دی. داسې مفهوم دی چې د معلوم حد درلودونکی نه دی. نو بې نهایت د شمیرلو وړ عدد نه دی. ممکن ډیر زده کوونکي بې نهایت د ډیر لوی او شمیرلو وړ عدد په څیر تصور کړي، خو دا سم تصور نه دی. مثلا که موږ د ټولې ځمکې شګې هم وشمیرو دا یوازې د بې نهایت تر ټولو کوچنۍ برخه دی. نو تر دې ځایه پوه شو چې بې نهایت یو سمبول ده. نو د نورو عددونو په څیر نشو کولی د ریاضي عملیې پرې تطبیق کړو. ډیر ښه لایقو زده کوونکو، بله پوښتنه دا ده که چیرې دوه یا له دوو څخه ډیر بې نهایت ولرو له یو بل سره مساوي دي او که نه. د دې پوښتنې د ځواب لپاره باید ووایو چې دوه بې نهایته لازم نه دي چې له یو بل سره مساوي وي. کیدای شي له یو بل سره توپیر ولري. مثلا د طبیعي عددونو سیټ لایتناهي عناصر لري. په همدې ډول د حقیقي عددونو د سیټ عناصر لایتناهي دي. دا چې د طبیعي او حقیقي عددونو سیټونه لایتناهي عناصر لري، خو ویلی شو چې له یو بل سره مساوي نه دي، ځکه موږ نشو کولی د طبیعي عددونو د سیټ څخه د حقیقي عددونو سیټ ته یو په یو رابطه جوړه کړو. نو دې پایلې ته رسیږو چې یو بې نهایت د بل بې نهایت سره مساوي نه دی. یعنی کیدای شي چې یو بې نهایت له بل بې نهایت څخه لوی یا کوچنی وي. له همدې امله که چیرې د یوې تابع لیمیټ د لایتناهي منفي لایتناهي شکل ځان ته غوره کړي یو مبهم شکل دی. د لایتناهي منفي لایتناهي مبهم حالت لیمیټونه په 3 طریقو سره حلوو. راځئ چې درته ویلولم. لومړی حالت هغه تابعګانې چې کسري نه وي او د متحول د تقرب په وضع کولو سره د بې نهایت منفي بې نهایت شکل غوره کړي. تر ټولو لوی توان د فکتور په توګه نیسو. له ساده کولو وروسته د متحول تقرب وضع کیږي او د تابع لیمیټ لاسته راځي. ډیر ښه. موږ او تاسې د لایتناهي منفي لایتناهي مبهم شکل د رفع کولو لپاره لومړی حالت ولید. اوس د دې لپاره چې د لومړي حالت په اړه لا ښه وپوهیږئ مثال درته حلوم. مثال لیمیټ د x په توان د 5 منفي 8 x په توان د 3 کله چې x تقرب بې نهایت ته وکړي قیمت پیدا کړئ. اوس راځئ چې مرحله په مرحله دا پوښتنه درته حل کړم. خو یوه موضوع له یاده مه باسئ چې د لیمیټ په اړه هره پوښتنه چې وغواړئ حل یې کړئ په لومړي پړاو کې باید د متحول د تقرب قیمت وضع کړئ.
که چیرې یو مشخص مقدار ترلاسه شو دا مقدار د راکړل شوې تابع د لیمیټ په نوم یادیږي خو که د متحول د تقرب په وضع کولو سره معلوم عدد لاسته رانشي نو په حقیقت کې د تابع لیمیټ یو مبهم حالت غوره کوي چې د مختلفو طریقو په مرسته دا مبهم حالتونه رفع کوو. په دې مثال کې د تابع د لیمیټ د پیدا کولو لپاره د متحول پر ځای تقرب وضع کوو چې لیمیټ د x په توان د 5 منفي 8 x مکعب کله چې x تقرب لای تناهي ته وکړي مساوي کیږي له لای تناهي په توان د 5 منفي 8 ضرب لای تناهي په توان د 3 مساوي کیږي له لای تناهي منفي لای تناهي. ګورو چې د تقرب په وضع کولو سره لای تناهي منفي لای تناهي مبهم شکل لاسته راغی. اوس د مبهم شکل د رفع کولو لپاره له لومړي حالت څخه ګټه اخلو. هغه متحول چې تر ټولو لوړ توان ولري فاکتور یا مشترک نیسو. نو لیکو چې لیمیټ د x په توان د 5 منفي 8 x مکعب کله چې x تقرب لای تناهي ته وکړي مساوي کیږي له لیمیټ د x په توان د 5 ضرب یو منفي 8 x مکعب پر x په توان د 5 کله چې x تقرب لای تناهي ته وکړي. له ساده کولو څخه وروسته لیمیټ د x په توان د 5 ضرب د یو منفي 8 پر x مربع کله چې x تقرب لای تناهي ته وکړي په لاس راځي. د متحول د تقرب په وضع کولو سره لای تناهي په توان د 5 ضرب د یو منفي 8 پر لای تناهي په توان د 2 مساوي کیږي له لای تناهي په توان د 5 ضرب د یو منفي 0 په لاس راځي چې د ساده کولو څخه وروسته لای تناهي په توان د 5 ضرب د یو مساوي لای تناهي په لاس راځي. په پایله کې مو پیدا کړ چې د دې تابع د لیمیټ حاصل له بې نهایت سره مساوي شو. پوه شوئ چې څنګه مو لیمیټ لاسته راوړ؟ ډېر ښه. ګرانو زده کوونکو اوس به د همدې موضوع اړوند دویم حالت تشریح کړو چې په کوم ډول رفع کیږي. دویم حالت که چیرې د کسري تابعګانو د لیمیټ د پیدا کولو لپاره د متحول تقرب وضع شي او د بېنهایت منفي بېنهایت مبهم شکل لاسته راشي د کسرونو لپاره مشترک مخرج نیول کیږي چې په 0 پر 0 یا بېنهایت پر بېنهایت مبهم شکل بدل شي. وروسته د 0 پر 0 یا بېنهایت پر بېنهایت مبهم شکلونو د رفع کولو د طریقو په مرسته لیمیټ لاسته راځي. ډېر ښه. په کړنلاره خو پوه شوئ چې څنګه دا مبهم شکل پرې رفع کېده. راځئ چې په همدې حالت کې درته مثال حل کړم چې ښه پرې پوه شئ. د لاندې لیمیټ قیمت پیدا کړئ. د دې مثال د حل لپاره لکه څنګه چې مخکې مو وویل لومړی د متحول پر ځای تقرب یعنې یو وضع کوو چې کوم شکل غوره کوي. لیمیټ د 9 پر x منفي یو منفي 8x جمع لس پر x مربع منفي یو کله چې x تقرب یو ته وکړي مساوي کیږي له 9 پر یو منفي یو منفي 8 ضرب یو جمع لس پر یو مربع منفي یو سره. د ساده کولو څخه وروسته لای تناهي منفي لای تناهي په لاس راځي. ګورو چې د تقرب په وضع کولو سره لای تناهي منفي لای تناهي شکل تشکیل شو. نو د دویم حالت په مرسته د کسرونو ترمنځ مشترک مخرج نیسو چې د لای تناهي منفي لای تناهي مبهم حالت په 0 پر 0 حالت بدل شي. لیمیټ د 9 پر x منفي یو منفي 8x جمع لس پر x مربع منفي یو کله چې x تقرب یو ته وکړي مساوي ده له لیمیټ د 9 ضرب د x جمع یو منفي 8x جمع لس پر x مربع منفي یو کله چې x تقرب یو ته وکړي چې دا مساوي کیږي لیمیټ د 9x جمع 9 منفي 8x منفي لس پر x مربع منفي یو کله چې x تقرب یو ته وکړي. د ساده کولو څخه وروسته لیمیټ د x منفي یو پر x مربع منفي یو کله چې x تقرب یو ته وکړي په لاس راځي. د متحول د تقرب په وضع کولو سره 0 پر 0 مبهم شکل لاسته راځي. لیدل کیږي چې د راکړل شوي تابع لیمیټ د 0 پر 0 شکل غوره کړ. د دې مبهم شکل له منځه وړلو لپاره د مخرج افاده تجزیه کوو او د صورت او مخرج د ابهام عامل یا هغه فاکتور چې مبهم شکل یې جوړ کړی دی سره اختصاروو او وروسته د متحول تقرب وضع کوو. نو لرو چې لیمیټ د x منفي یو پر x مربع منفي یو کله چې x تقرب یو ته وکړي مساوي کیږي له لیمیټ د x منفي یو پر
x منفي 1 ضرب د x جمع 1 کله چې x تقرب 1 ته وکړي. د ساده کولو څخه وروسته لیمیټ د 1 پر x جمع 1 کله چې x تقرب 1 ته وکړي په لاس راځي. د تقرب په وضع کولو سره 1 پر 2 په لاس راځي. په پایله کې لیمیټ د 9 پر x منفي 1 منفي 8x جمع 10 پر x مربع منفي 1 کله چې x تقرب 1 ته وکړي مساوي کیږي له 1 پر 2 سره. نو پیدا مو کړل چې د دې تابع لیمیټ له 1 پر 2 سره مساوي دی. ګرانو زده کوونکو، هیله مند یم چې تر دې ځایه په ویل شوو حالتونو پوه شوي یئ. تل هڅه کوئ چې په هره موضوع کې در سره زیات مثالونه حل کړئ چې راتلونکي کې ستونزه ونه لرئ. راځئ چې دریم حالت درته تشریح کړم. دریم حالت، کچیرې د جذري تابع د لیمیټ د پیدا کولو لپاره د متحول پر ځای تقرب وضع شي او د بېنهایت منفي بېنهایت شکل غوره کړي، د تابع صورت او مخرج په مزدوج کې یې ضربیږي. وروسته د متحول د تقرب په وضع کولو سره د تابع لیمیټ لاسته راځي. لایقو زده کوونکو، پوه شوئ چې څنګه به دریم حالت د مبهم شکل څخه خلاصوو؟ ډیر ښه. راځئ چې مثال درته حل کړم چې لا ښه پرې پوه شئ. مثال، د لاندې تابع لیمیټ پیدا کړئ. د دې مثال د حل لپاره لومړی د متحول تقرب چې لای تناهي دی وضع کوو. نو لرو چې لیمیټ د جذر د x مربع جمع x منفي x کله چې x تقرب لای تناهي ته وکړي مساوي کیږي له جذر د لای تناهي په توان د 2 جمع لای تناهي منفي لای تناهي چې د ساده کولو څخه وروسته لای تناهي منفي لای تناهي په لاس راځي. لیدل کیږي چې د دې تابع لیمیټ د لای تناهي منفي لای تناهي مبهم شکل غوره کړ. اوس د دې لپاره چې دا حالات په لای تناهي پر لای تناهي شکل بدل کړو نو صورت او مخرج د صورت په مزدوج کې ضربوو. نو لرو چې لیمیټ د جذر د x مربع جمع x منفي x ضرب دی جذر د x مربع جمع x جمع x پر جذر د x مربع جمع x جمع x کله چې x تقرب لای تناهي ته وکړي چې دا په دې شکل هم لیکلی شو. لیمیټ د جذر د x مربع جمع x کل مربع منفي x مربع پر جذر د x مربع جمع x جمع x کله چې x تقرب لای تناهي ته وکړي. د توان د رفع کولو څخه وروسته لیمیټ د x مربع جمع x منفي x مربع پر جذر د x مربع جمع x جمع x کله چې x تقرب لای تناهي ته وکړي په لاس راځي. چې له ساده کولو څخه وروسته لیمیټ د x پر جذر د x مربع جمع x جمع x کله چې x تقرب لای تناهي ته وکړي په لاس راځي. چې د متحول د تقرب په وضع کولو سره لای تناهي پر جذر د لای تناهي مربع جمع لای تناهي جمع لای تناهي مساوي لای تناهي پر لای تناهي کیږي. اوس د کسر صورت او مخرج په هغه متحول ویشو چې تر ټولو لوی توان ولري. نو لیکلی شو چې لیمیټ د x پر x پر جذر د x مربع پر x مربع جمع x پر x مربع جمع x پر x کله چې x تقرب لای تناهي ته وکړي. او دا په دې شکل هم لیکلی شو چې لیمیټ د 1 پر جذر د 1 جمع 1 پر x جمع 1 کله چې x تقرب لای تناهي ته وکړي. د متحول د تقرب په وضع کولو سره 1 پر جذر د 1 جمع 1 پر لای تناهي جمع 1 په لاس راځي. عدد تقسیم لای تناهي 0 کیږي نو 1 پر جذر د 1 جمع 0 جمع 1 په لاس راځي چې دا مساوي 1 پر جذر د 1 جمع 1 کیږي. د 1 مربع جذر 1 ده چې دا مساوي کیږي 1 پر 1 جمع 1 مساوي 1 پر 2. تر دې ځایه مو د هغو تابعګانو د لیمیټ د پیدا کولو طریقې ولوستلې چې د لای تناهي منفي لای تناهي مبهم شکل درلود او د همدې موضوع اړوند مثالونه مو کار کړل. د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو. له دمې وروسته به د لیمیټ یو بل مبهم شکل ولولو. له موږ سره پاتې شئ، ژر بیرته راګرځو. ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. هیله مند یم چې د درس مهم ټکي به مو در سره نوٹ کړي وي. نوٹ لیکل له تاسو سره مرسته کوي نه یوازې دا چې په درسي موضوعګانو حاکم اوسئ
بلکې کولی شئ په یو مناسب وخت کې درس تمرین او تکرار کړئ. اوس به موږ او تاسې د صفر ضرب بی نهایت مبهم شکل وڅیړو چې ولې دا حالت یو مبهم شکل ده او هغه لیمیټونه چې دا حالتونه د خپل ځان لپاره نیسي څنګه رفع کړو. اول راځئ چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړو چې ولې د صفر ضرب بی نهایت شکل یو مبهم حالت ده. که مو پام کړی وي ټول مبهم حالتونه د صفر، یو او بی نهایت له ترکیب څخه تشکیل شوي دي. اوس به وګورو چې ولې صفر ضرب لای تناهي یو مبهم حالت جوړ کړی دی. لکه څنګه چې یوه قاعده شتون لري کله چې صفر په هر عدد کې ضرب شي نو له صفر سره مساوي کیږي. په همدې ډول هر عدد چې په بی نهایت کې ضرب شي نو له بی نهایت سره مساوي کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې صفر ضرب بی نهایت صفر بی نهایت او یا هم له کوم بل عدد سره مساوي کیږي. ګرانو زده کوونکو، اوس راځئ چې دا موضوع د دوه مختلفو مثالونو په مرسته درته توضیح کړم. مثال د لاندې تابع لیمیټ پیدا کړئ. د دې مثال د حل لپاره لومړی د متحول تقرب چې یو دی په راکړل شوي تابع کې وضع کوو چې لیمیټ د x منفي یو ضرب د یو پر x مربع جمع 2x منفي 3 کله چې x تقرب یو ته وکړي مساوي کیږي له یو منفي یو ضرب د یو پر یو مربع جمع 2 ضرب د یو منفي 3 سره چې د ساده کولو څخه وروسته صفر ضرب د یو پر صفر کیږي. عدد تقسیم صفر لای تناهي کیږي چې مساوي کیږي له صفر ضرب لای تناهي سره. لیدل کیږي چې د دې تابع لیمیټ د صفر ضرب لای تناهي مبهم شکل ځان ته غوره کړ. اوس x منفي یو د دویمې تابع په صورت کې ضربو او وروسته تقرب وضع کوو نو لرو چې لیمیټ د x منفي یو ضرب د یو پر x مربع جمع 2x منفي 3 کله چې x تقرب یو ته وکړي مساوي کیږي له لیمیټ د x منفي یو پر x مربع جمع 2x منفي 3 کله چې x تقرب یو ته وکړي. د تقرب په وضع کولو سره مساوي کیږي له یو منفي یو پر یو مربع جمع 2 ضرب یو منفي 3 سره چې دا مساوي صفر پر صفر کیږي. لیدل کیږي چې لیمیټ د صفر پر صفر مبهم شکل غوره کړ. د دې مبهم شکل د رفع کولو لپاره د مخرج افاده په دوه قوسونو تجزیه کوو ترڅو د ابهام عامل له منځه یوسو. نو لیکلی شو چې لیمیټ د x منفي یو پر x مربع جمع 2x منفي 3 کله چې x تقرب یو ته وکړي مساوي کیږي لیمیټ د x منفي یو پر x منفي یو ضرب د x جمع 3 کله چې x تقرب یو ته وکړي چې د ساده کولو وروسته لیمیټ د یو پر x جمع 3 کله چې x تقرب یو ته وکړي په لاس راځي. د تقرب له وضع کولو څخه وروسته یو پر یو جمع 3 مساوي یو پر 4 کیږي. په پایله کې د راکړل شوي تابع د لیمیټ حاصل یو پر 4 په لاس راغی. لکه څنګه چې پوهیږئ د یوې موضوع په اړه د هر مثال حلول په اصل کې د یوې نوې موضوع زده کولو ته لاره هواروي. له همدې امله راځئ چې یو بل مثال په پام کې ونیسو او حل یې کړو. نو ښه ځیر شئ. مثال د لاندې تابع لیمیټ محاسبه کړئ. د دې مثال د حل لپاره لومړی د متحول د تقرب قیمت چې 15 عدد دی په تابع کې وضع کوو. لیمیټ د x منفي 15 ضرب د یو پر x مربع منفي 15 مربع کله چې x تقرب 15 ته وکړي مساوي کیږي له 15 منفي 15 ضرب د یو پر 15 مربع منفي 15 مربع چې دا مساوي کیږي صفر ضرب لای تناهي. وینو چې د تابع لیمیټ د صفر ضرب لای تناهي مبهم شکل غوره کړ. اوس د x منفي 15 د دویمې تابع په صورت کې ضربو نو لیکو چې لیمیټ د x منفي 15 ضرب د یو پر x مربع منفي 15 مربع کله چې x تقرب 15 ته وکړي مساوي کیږي لیمیټ د x منفي 15 پر x مربع منفي 15 مربع کله چې x تقرب 15 ته وکړي. د تقرب په وضع کولو سره 15 منفي 15 پر 15 مربع منفي 15 مربع مساوي صفر پر صفر لاسته راځي. لیدل کیږي چې صفر پر صفر بڼه یې غوره کړه. نو د دې مبهم حالت د رفع کولو لپاره مخرج په دوه قوسونو تجزیه کوو ترڅو د ابهام عامل له منځه یوسو. نو لیکلی شو چې لیمیټ د x منفي 15 پر x مربع منفي 15 مربع کله چې x تقرب 15 ته وکړي
مساوي کیږي له لیمیټ د x منفي 5 پر x منفي 5 ضرب د x جمع 5 کله چې x تقرب 5 ته وکړي. د ساده کولو څخه وروسته لیمیټ د 1 پر x جمع 5 کله چې x تقرب 5 ته وکړي په لاس راځي. د تقرب په وضع کولو سره 1 پر 5 جمع 5 مساوي 1 پر 10 کیږي. په پایله کې د لیمیټ حاصل 1 پر 10 شو. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې درس کې موږ د لای تناهي، منفي لای تناهي او صفر ضرب د لای تناهي دوه مبهم شکلونه ولوستل. پوه شو چې ولې دا دوه حالتونه د مبهم شکلونو په نامه یادیږي او د حل طریقې څه ډول دي. همدارنګه په دې اړه مو مثالونه هم کار کړل. هیله مند یم درس به مو ښه زده شوی وي او د درس مهم ټکي به مو در سره حتما نوٹ کړي وي. اوس راځئ چې د درس پایلې په ګډه سره وګورو. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې که چیرې د تابع لیمیټ د بېنهایت منفي بېنهایت مبهم شکل غوره کړي په لاندې طریقو رفع کېدلی شي. د هغې تابع لیمیټ چې پولینومي وي تر ټولو لوی توان یې مشترک نیول کیږي. د ساده کولو وروسته د متحول تقرب وضع کیږي. په پایله کې د لیمیټ حاصل لاسته راځي. که چیرې د کسري تابعګانو د لیمیټ د پیدا کولو لپاره د متحول تقرب وضع شي او د بېنهایت منفي بېنهایت مبهم شکل لاسته راشي، د کسرونو لپاره مشترک مخرج نیول کیږي چې په 0 پر 0 یا بېنهایت منفي بېنهایت مبهم شکل بدل شي. وروسته د 0 پر 0 یا بېنهایت منفي بېنهایت مبهم شکلونو د رفع کولو له طریقو په مرسته لیمیټ لاسته راځي. د جذري تابعګانو د لیمیټ پیدا کولو لپاره صورت او مخرج په مزدوج کې ضربیږي او د ساده کولو وروسته د متحول تقرب وضع کیږي. د لیمیټ حاصل په لاس راځي. که چیرې لیمیټ د اف ایکس کله چې ایکس تقرب ای ته وکړي مساوي 0 او لیمیټ د جی ایکس کله چې ایکس تقرب ای ته وکړي مساوي بېنهایت وي، د تابعګانو د ضرب د حاصل لیمیټ 0 ضرب د لای تناهي شکل غوره کړي. د ریاضي عملیو په مرسته د 0 پر 0 یا لای تناهي پر لای تناهي مبهم حالتونو باندې بدلیږي. بیا د 0 پر 0 یا لای تناهي پر لای تناهي مبهم حالتونو د رفع کولو په مرسته د تابع لیمیټ لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، خو دا مو باید په یاد وي چې راتلونکي درسونه تاسو د ویل شویو درسونو په مرسته زده کولی شئ. یعنې د دې لپاره چې راتلونکي درسونه مو هم په اسانۍ سره زده کړئ، دا درس ښه تمرین او تکرار کړئ. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم. الله مو مل شه.